بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح سایه د لړۍ په نوي درس کې دا ځل غواړو زده کړو چې میډ پوینټ څه ته وایي. میډ پوینټ په صورت عموم کې چې موږ او تاسې یې کاروو یوازې یو معمولي فارموله ده چې فقط او فقط موږ ته لکه رینج، لویسټ او هایسټ ویلیو ښودله. میډ رینج موږ ته په ابزرویشنز کې کوچنی ویلیو او غټترین ویلیو په منځ کې د هغوی اوسط ښیي. یعنې که چیرې موږ یو مثال له ځانه سره فرض کړو او موږ ته یو ډاټا راکول سوې وي 2، 8، 10، 8، 14، 2، 1 او بالاخره 3. موږ ته وویل سي چې او فرض که 11 داسې شکل کې ډاټا ولرو او موږ ته وویل سي چې تاسې د دې میډ رینج پیدا کړئ. نو میډ رینج به فقط د یو فارمولې په یاداشت سره یې تاسې د ځان سره ثبتوئ. میډ رینج مساوي کیږي زموږ لویسټ ویلیو جمع زموږ هایسټ ویلیو تقسیم پر 2. زموږ لویسټ ویلیو به په دې ټوله ډاټا کې 1 وي او جمع هایسټ ویلیو به 11 وي تقسیم پر 2 باندې، چې دا بالاخره 18 تقسیم پر د دې څخه وروسته تقسیم پر 2 ده، چې بالاخره موږ ته به 9 په لاس راکړي. همدغه نه زموږ لپاره چې شي دی میډ رینج دی چې موږ د مربوطه فارمولې له لارې پیدا کړ. تاسې کولی شئ پر دې باندې نور مثالونه هم در سره یاداشت کړئ.